Hallo und herzlich willkommen. سلامونه بخیرونه خلکانو بخیر راغلی د منګه پادکاسټ څوک دی Mama de. Die Manum Salma Golada o Matsangsada مینا Nasada Munga di mini salon ke nastio au munga waru tasula de kuma dunia kisioku. د ټوله دنیا Di د para جرم dunia, di para dunia de جرم د murder دنیا. dunia او kisioku. دا ځکه چې پښتانه موږ دواړه پښتني یو کنه تاسو به پوه شوي وي ځکه موږ پښتو باندې خبرې کوو پښتانه ټوله دنیا کې خواره واره دي او یو څو شیان یو ځای لري لکه اتڼ شو موږ اخر زینو اخر وختونو کې ډېرې د اتڼ ویډیوګانې لیدلې دي زما خوخیږي د احسان الله مې ډېر خوخیږي او هغه مړ کړلو کنه اېدا کیسه کولای شو کو کلا او د دې سپیشل کیسه شي اېدا کیسه کولای شي دلته موږ کوم اوریدونکو چې څوک ورنسي خبرې راوړي څوک چې احسان الله زازه پیجنی او پیږي چې هغه سره کمرشلو هغه د موږ له خیر دی یو ایمیل ولګي چې د کیسه مو کو او د دې کیسه موږ کولای شو چې زم دې باره کې ډېر معلومات نه لرم کنه اتڼ ډېر ښایسته او د څه ښایسته اتڼ کول او نو دې باندې غونډه خو ډېر ښایسته خو اتڼ کولو لکه اوس اتڼ شو کنه کاغه په افغانستان کې وي که په امریکا کې که په نه پوهېږم دنیا هر کونج کې چې اتڼ یو رقم ته دی او بیا پښتانه چې ورته ناستي بیا هماغسې بله جذبه راځي که نه بل خوند راځي چې غواړي اتڼ وکړي یا مثلا که دنیا هر کونج ته لاړ شي پښتنو کره هماغسې مهمانه یو شین چای وچه میوه یي او بیا کښېني کیسې وکړي کیسې ورته سره ټول یو ځای شي موږ چای لرو لږ شته دی خیر دی واچرته درېیمه پایله ما ټول چې خلاص کړو زه به اوس دې خدمت کوم ښه نو ځکه به موږ ووایو چې موږ غواړو دغه کیسې ټولې دنیا کې ټولو پښتنو سره یو ځای لکه سالون کې لکه داسې احساس ټول ولري چې موږ ناست یو کیسې کوو تاسو موږ سره ټول دلته حجره کې ناست یې او موږ کیسې اورئ نور هم څه ویلی نور چې دغه ارض وافته به دا کیسه کوو او د کومه دنیا کیسې به د ټولې دنیا نه یي لکه څنګه چې اوس وایي چې خیر ده که څوک داسې د افغانستان باره کې زه ډېرې کیسې نه پېژنم باوجود د دې نه چې زه هلته غټه شوې یم خو زه داسې لږه لږه پوهېږم چې وایي خورې ته فلان کې شي نه پوهېږې که نه پوهېږې داسې لږ لږ معلومات لرم زړه ښځه وه داسې وایلې خوړلې وه داسې شوې او داسې شیانو نه زه لږ لږ پوهېږم خو ډېر داسې رسمي کیسو نه پوهېږم نو که تاسو کې هر څوک داسې معلومات لري کولی شي موږ لاره پرې راولیکي یا ایمیل راولیکي بس هغسې کیسې موږ هم دلته کولی شو وکړو د موږ کیسې به داسې چې 5 کیسې زه کوم درته دا دې پورې تنه دغه دی چې زه پښتو باندې زه افغانستان کې غټه شوې یم لږ پښتو ښه پښتو ده ښه به نه وایم تا ته بېزتي ونه شي تا سمه خوږه پښتو ده خو 5 کیسې زه درته کوم او یوه کیسه به د ما ګله درته کوي او شپږمه به 5 ته کوي شپږمه زه کوم او اومه کې به موږ د تاسو پوښتنې او شیان به ځواب ورته ورکوو او تاسو سره خبرې کوو د بیخي ښایسته پلان ده د دې ما پام هم نه و خو بس ډېره ښایسته کیسه وشوله او اتمه کیسه د احسان الله زازه به شي خو تاسو باید موږ سره کومک وکړئ او موږ لا باید چې هغه ټول کیسه ورته ولګئ چې لکه دا به رښتیا هم ډېر خلک د کیسې نه پوهېږي که نه زه خپله هم نه پوهېږم زه ستا نه دې نه خبره شولم چې هغه مړ شوی دی مړ کړی دی نو خو موږ نه پوهېږو چې خپله مړ شوی دی چا مړ کړی دی ما ووی مړ کړی دی اوس مخکې که نه نو صحیح معلومات موږ سره هم نشته خو که څوک ورمانې پوهېږي ډېره به ښه خبره وي چې موږ سره شریک کړي دا معلومات نو د موږ خاص مقصد همدغه دی چې پښتنو سره تاسو ټولو سره یو ځای کیسې وکړو دا کیسې د ټولو دپاره دي ماشومانو لپاره نه که نه ماشومانو لپاره نه او ماماګانو لپاره نه دا به وروسته تاسو ته ویلې دا به درته وروسته ویو چې ویلې نه کیسې ویلې د ماماګانو لپاره نه دي د نوم باره کې دا خبره کوو چې ویلم دا نوم ورته خوښ کړی څوک دی ماما دی د ما ملګرې ما سره چې ناسته ده د مینې مور چې اوس دلته موږ سره ناسته وی هغې به ویله زه مړه
چا مړ کړلو دا فلان کې ماما دی د شاته یو کیسه ده د مامور په خوا چې موږ واړو بیره ته ویلې چې لورې چې کوم څوک دې لیدلو هغې ته ماما وایه هغه ټولې ته ماماګان دي نو به دغه جرمونو کیسې چې موږ کله واورېدلې دغه هم کړي دي که ډېر خلک نارینه دي که نه ښځې هم پکې شته دی نو به موږ وایو چې ښځې چې اوس ووایو ښځه صحیح ده ماما دی نو ماما دا کار کړی دی ماماګان خواږه هم وي او موږ چې څنګه کیسې اورېدلې دي ډېر ترخه نه ها دا کیسې چې کومې موږ اورو دې کې ټول ماماګان ډېر ترخه او خطرناکه وي نو خدای دې وکړي د دې واده خو کله یو خاله هم پکې ګډه شي خاله مست شي موږ غواړو تاسو له True Crime Geschichten رښتینو د جرم کیسې ټوله دنیا نه تاسو له خپله حجرې ته راوړو دا معنا ده چې موږ تاسو له کیسې د پی ټي کې کلنه کوو نور کوم لکه بیانکی او انجلو په امریکا کې چې ډېرې زیاتې ښځې مړې کړې وې ټیډ بانډي کیسې د تاسو له وکړو یا مثلا دلته جرمني کې یوه کیسه تېره شوې وه داسې 50 کاله مخکې چې د هغې قاتل څرنګه معلوم نه شولو پورې موږ دلته چېرته ګرځي نه پوهېږو خو ډېرې ډز او ډوزې په پکې وي ډېر جنګونه پکې وي ډېر ظلم پکې دی ډېر درد کارونه وي ډېر او ډېر خندا مې وي ځکه زه ډېره بخاندم زه ډېر غیبتونه کوم یا موږ دا کیسې داسې درته کوو چې موږ پوهېږو افغانستان کې حالات دونه ښه نه دي خو موږ دا کیسې لږ ټوکې موکې شانته به هم پکې کوو چې ټول خوشحاله وي تھینک یو مننه تر بیا پورې او بای بای موږ پودکاسټ د یادو نه باسئ هر وخت کې اورئ څوک دی ماما دی